د افغانستان په خاوره د پاکستاني تجاوزګر پوځ یو ځل بیا له ټولو نړیوالو قوانینو په سرغړونې بریدونه کړي دي چې ګڼو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. یاد بریدونه تېره شپه 12 بجې په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې شوي دي چې تر ډیره پکې د پاکستاني رژیم د ناسمو معلوماتو په اساس د عامو خلکو کورونه په نښه شوي دي. د پاکستاني تجاوزګرو هوایي بریدونو په پایله کې د خوست په ګوربزو ولسوالۍ مغلګۍ سیمه کې د یو ځای اوسیدونکي قاضي امیر کور په نښه شوی چې د یوې ښځې په ګډون پکې 10 تنه په شهادت رسیدلی دي. همدارنګه د کونړ صداباد په څاګي سیمه کې د محمد ګلاب کور په نښه شوی چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. په خوست ولایت کې د پاکستاني تجاوزګرو د بریدونو په اړه د خوست والي ویان مستحفر ګوربز رسنیو سره په خپلو خبرو کې وایي: تېره شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګوربز ولسوالۍ اړوند مغولګي سیمه کې پاکستاني متجاوز پوځ د یو تن ملکي ځایي اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له امله یې 10 کسان په شهادت رسېدلي. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او 1 زنانه شامله ده. د پاکستان له بریدونو وروسته د اسلامي امارت ویان د اسلامي امارت دریځ څرګند کړ. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې پاکستان له ټولو نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو مخ اړوي او د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه کوي. هغه همدارنګه زیاته کړې چې اسلامي امارت به د پاکستان دغه بریدونو ځواب په مناسب وخت سره ورکړي، ځکه د افغانستان د خاورې او خلکو ساتنه د اسلامي امارت د لومړیتوبونو له جملې ده. د پاکستاني پوځیانو دغه ډول جنایتونه یوازې دا چې کومه لاسته راوړنه نه ده، بلکې یو ځل بیا ثابته شوه چې د غلطو معلوماتو پر اساس اقدام د وضعیت له لا ترینګلتیا او د پاکستان د پوځي رژیم له رسوایي او ناکامي پرته بله پایله نشي لرلی. اسلامي امارت دغه سرغړونه او جنایت په کلکه غندي او یو ځل بیا تکراروي چې له خپل هوایي او ځمکني حریم او خلکو څخه دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ګڼو نورو سیاسي چارواکو خپل نظرونه شریک کړي دي او د پاکستان د تجاوزګر پوځ دا کړنه یې له ټولو نورمونو خلاف ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې روان کړکېچ باید د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړي. خلیلزاد همدا ډول ویلي دي چې د پاکستاني لوري دا ډول کړنې په سیمه کې د جګړو پراخولو لپاره زمینه برابروي او په دې سره سیمه نارامۍ ته ټېل وهل کیږي. په خوست، پکتیا او کونړ ولایتونو کې د پاکستان هوایي ځواک بریدونه د نه منلو دي او روان وضعیت باید د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د بریدونو د قربانیانو سره خواخوږي څرګندوم او په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان رسول سیمه د پراخه شخړې پر لور بیایي. دا چلند د دواړو هیوادونو د ستونزو حل نه دی، باید زغم او ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. پاکستان د اسلامي امارت سره په قطر او ترکیه کې د خبرو له میز پر شا شو او هغه ورباندې مات کړ چې د تیر 9 ورځې جګړې وروسته د قطر هیواد په منځګړیتوب د پاکستان په غوښتنه شوی و. پاکستاني تجاوزګر پوځ داسې مهال په افغانستان هوایي بریدونه کوي چې د ناسمو پالیسیو له امله د جګړو اور د پوځي چوڼیو تر دروازو رسیدلی دی، خو دوی د مخنیولو غوښتنه د افغانستان له شته حکومته کوي او د خپل بام واورې د بل پر بام اچوي.